ملګرو شیدا گیله داسې کوي چې هر مضمون میں لکه گنج پوشیده پروت ته هر مضمون میں لکه گنج پوشیده پروت ته د ستور ماران یکا نگهبانی. اوس په وړومبي نظر خدا شعر ډیر ګران ښکاري، خو چې زه تاسو ته دا واضح کوم نو د شیدا د گیلې بم پته ولګي او دغه د شاعرانه باریکۍ بم پته ولګي. شیدا چې وی چې هر مضمون میں لکه گنج پوشیده پروت ته، نو گنج وی خزانه ته او خزانه وی پټه یعنی خاور لاندې وی او پوشیده هم پټه وی. نو دا هم تاسو ته پته ده چې په پښتو کې هم محاوره ده او په نورو ژبو کې هم چې په خزانه باندې خامار پروت وي یا مار پروت وي نو بل چاته نه پریږدي. نو شیدا په دویمه مصره کې دا خبره کړې ده چې د ستور ماران یکا نگهبانی. ستور د ستر جمع ده، ستر کرخه ته وي او د شیدا په ژبه کې ستور چې دغه مصری دي، د شاعری مصری دي. اوس تاسو د شعر د باریکۍ ته غور وکړئ چې د شعر مصری په تور کلم لیکل شي او مونږه مارانو ته تور مار هم وایو. او بیا شیدا دا ویل غواړي چې د ستور ماران یې کنه نگهبانی، یعنی زما د دیوان یا د شاعری د سترونه یا د کرخه چې ده دا زما د شاعری په مضمون باندې نگهبان دي. نو خلکو ته صرف لفظونه ښکاري خو چې هغه کومه خزانه ده هغه پټه پرته ده. یعنی تاسو د شعر ته بیا غوږ کېږدئ، هر مضمون مې لکه گنج پوشیده پروت دی. یعنی زما په شاعری کې چې کم مضامین بیان شوي دي، کم خیالات بیان شوي دي، هغه لکه د خزانه پټ پراته دي. او څنګه چې په خزانه باندې تور مار نگهبانی کوي بل چاته خزانه نه پریږدي، نو شیدا وی چې زما د شعر مصری یا لفظونه هم دغه سیدي چې دغه مضمون د پاسه لکه د مارانو پرتی دي د مصری او خلق ورسینه د مار نه څوک خزانه ته نشي رسیدي او د شیدا د لفظونو نه څوک دغه د مضمون تل ته نه رسیدي. نو ځکه وی چې د ستور ماران یې کنه نگهبانی. نو لنډه خبره دا ده چې شیدا ویل دا غواړي چې زما لستون کې صرف زما د شاعری په ګرانو لفظونو کې نختی دي خو زما نازکو خیالات او مضامینو ته اون رسیده، عمدغه سي اون رسیده لکه څنګه چې خزانه پټه پرتی او د مارانو د لاسه خلک خزانه ته نشي رسیده. یعنی خپل شاعری خزانه ګڼلې ده خو ګیله دا کړی ده چې زما لستون کې زما د مضمون، زما د خیال، نزاکت او د خزانه غوندي قیمتي هغه حیثیت ته او نه رسیدې شو، صرف په لفظونو کې نختی دي او دغه لفظونو نه مصری جوړی دي او دغه مصری ورته داسې ښکاری لکه په خزانه باندې چې مار پروت وي. ګرانو ملګرو شیدا ته د خپل شاعری د نازک خیاله احساسو، نو هغه په یو بل شعر کې هم دغه قسمه خبره کړې ده لکه دا وړومبه شعر چې ما تاسو ته بیان کو. په یو بل شعر کې شیدا وایي چې د شیدا نازک مضمون کودن ته لولې، د شیدا نازک مضمون کودن ته لولې، د هلال رویت د اوس پر شب کور ته. اوس په وړومبي نظر کې دا شعر هم ډیر ګران دی خو شیدا ویل دا غواړي چې د شیدا نازک مضمون کودن ته لولې. کودن مطلب نالسته ناپوها چې په شاعری نه پويږي، جاهل سړی. نو شیدا وی چې زما د شاعری تاسو یې کودن ته لولې، جاهلانو ته لولې چې هغه اړو پس پويږي نه. نو بیا په دویمه مصره کې مثال پیش کړي چې د هلال رویت د اوس پر شب کور ته، یعنی زما شاعری جاهل ته لستل خدا سیدی لکه چې تا د هلال رویت شب کور ته اوس پرلو. شب کور مطلب چې نظر یې نه لګي، چې سپوږمۍ ورته نه ښکاری، هلال خو ډیر نری سپوږمۍ کنه. نو شیدا ویل دا غواړي چې زما شاعری جاهل ته لستل خدا سیدی چې لکه ته وړون سړی ته وې چې په اسمان کې راته نری نازک میاشت په ګوتا کا. نو ځکه وی چې د هلال رویت د اوس پر شب کور ته. اوس تاسو په دې غور وکړئ، خپل شاعری ته هلال ویلې ده. نو هلال ورته ځکه ویلې ده چې هلال ډیر نری سپوږمۍ وي نو نازک وي، نو د خپل شاعری ته نازک وي. سپوږمۍ ډیر اوچته وي نو د خپل شاعری ته ډیر د اوچت خیال شاعری وي.
یعنی خیالي اوچت هم دی نازک هم دی نو ځکه ورته هلال وي. نو اوس دغه هلال خو چې کوم د تیز نظر خاوندان وي نو هغوی ته ډېر په مشکل ښکاري، نو بیا ړوند او شبکور ته به څنګه ښکاري. نو شیدا مثال ډېر ښکلی پیش کوي چې زما شاعري که تاسو جاهلانو ته یا ناپوهو ته لولئ نو دا خو داسې ده لکه ړوند ته چې وایي چې دومره نازکه نری باریک بینه او اوچته سپوږمۍ راته په ګوته که، دا بالکل ناممکنه ده. خلاصه دا ده چې شیدا ویل دا غواړي چې زما شاعري به سخنشناسو ته پوهو خلکو ته لولي، ناپوهو ته به نه لولي ځکه چې ړوند سړی خو نری سپوږمۍ نشي لیدلی. ملګرو شیدا په یو شعر کې د شوم او کنجوس سړي مذمت کوي او داسې شوم چې هغه سره مال دولت هم ډیر زیات وي. نو هغه مثال څنګه پیش کوي د شعر ته غور وکړئ چې په گنج یې مدام ماروي لکه شمع، چې په گنج یې مدام ماروي لکه شمع اور یې اولګه شیدا په سرو او سپینو. یعنی شیدا ویل دا غواړي چې چا سره خزانه وي د سرو او سپینو خزانه وي، گنج خزانه ته وي. نو چې چا سره د سرو او سپینو خزانه وي خو هر وخت په دغه خزانه باندې مار کینولې وي، خرج کوي نه، چاته ورکوي نه، نو ویل دا غواړي چې د داسې سړي په دې خزانه د په دې سرو او سپینو د اورو لګي. خو اوس به زه تاسو ته دا شعر راسپړم چې دا شیدا د کومو تشبیهات او د کم نزاکت سره خبره کړې ده. نو تاسو به بالکل د زړه نه داد ورکوي کاظم خان شیدا ته. شعر بیا وورئ او د هغې لږه تشریح درته بیا کوم. مجموعي مفهوم خو تاسو ته ما بیان کو چې په گنج یې مدام ماروي لکه شمع اور یې اولګه شیدا په سرو او سپینو. د شمع مثال ورکوي. اوس شمع کې څه خاصیتونه دي؟ شمع چې هور په بل وي نو هغه د هور چې دی د سور رنګ وي، نو شیدا د سرو سره د سرو زرو سره دغه سور هور ته تشبیه ورکړې ده. په شمع چې هور بلیږي نو د دې نه موم ساسي او هغه موم وي سپین، نو چې سپین وي نو شیدا د سپینو زرو سره تشبیه ورکړې ده. یعنی شیدا ویل دا غواړي چې شمع داسې ده چې دا ډیره مالداره ده، دې سره سره هم شته او سپین هم شته. خو بیا خبره څه کوي؟ بیا وایي چې په گنج یې مدام ماروي لکه شمع. نو که تاسو خیال کړئ د دې شمع په دې منځ کې یو تار وي او دغه تار بلیږي، دغه تار اوږد وي، د تار سر تور وي، نو کاظم خان شیدا د شمع دغه تار ته مار وي. شیدا ویل دا غواړي چې شمع سره سور هور د سرو زرو په شکل موجود دی، سپین موم د سپینو زرو په شکل موجود دي، خو دغه تور تار ور سره دی. یعنی دغه سره زر او سپین زر خو خزانه ده، مال دولت دی، خو په دغه خزانه باندې د تور تار په شکل تور مار پروت دی. نو بیا وی چې کوم انسانانو سره سره او سپین ډیر وي خو لکه د شمع د تور تار غوندي په دغه سرو سپینو خزانه باندې مار کې نولې خرچه نه کوي. نو بیا شیدا سوي چې اور یې اولګه شیدا په سرو سپینو. نو اوس اور یې اولګه محاوره هم ده او دې ته غوړو کوي چې په شمع باندې مهور لګېدلی. نو په یو شعر کې څومره خبرې را جمع دي، د تشبیهاتو ته وګورئ، د سرو او سپینو تشبیهات، د سور اور او سپینو مومو سره، د تور مار تشبیه د تور تار سره، بیا د محاورې ته وګورئ چې اور یې اولګه شیدا په سرو او سپینو او په شمع رښتیا هم اور لګېدلی. نو د دې دومره نازک بیان سره شیدا ویل څه غواړي؟ د مالداره کنجوس او شوم سړي مذمت کول غواړي او ویل دا غواړي چې لعنت دی په داسې مالداره چې هغه خپل دولت خرج کوي نه، هغه سخاوت نه کوي. نو زما خیال دی چې تاسو به شیدا ته خامخا داد ورکوئ چې په دوو مصرو کې دومره لوی جهان راګیرئ. ګرانو ملګرو، د دغه دوو وضاحتي شعرونو نه پس په دې کتاب کې چې کوم شعرونه شامل دي د کاظم خان شیدا شعر پوهنه کې، نو راځي چې یو دوه شعرونه نور هم مونږه تشریح کو چې د شیدا هغه شاعرانه نزاکت، دغه نازک خیالي او دغه د غزل په فن باندې عبور او ټیکنیک چې دی چې دا مونږ ته لږ اندازو شي چې شیدا څومره لوی، څومره نازک خیال او څومره استاد شاعر دی. زه تاسو ته بل کلیپ کې یو شعر او دغه تشریح ویم.